کې مشکل ورته فاطمي صاحب که دلته وپوښتم چې آیا اسرائیل به په آرامه باندې کینی ځکه چې نتانیاهو بېلابېلې څرګندونې کړې حتی وروسته له اوربند څخه هم ویلي دي چې له ایران سره تر اوسه جګړه ختمه نه ده، لا هم جګړه پاتې ده، لا هم زموږ حساب ورسره پاتې دی، دا ډول څرګندونې کړي دي. بالکل اسرائیل خو په آرامه نه کینی، دغه جنگ ختم کې بل جنگ شروع کوي. مخکې دې نه چې جنگ شروع شي هغه د یو پروفیسر دی په نامه د میری مصری د یورشلم عبراني پوهنتون استاد د نړیوالو قوانینو، هغه ښکاره ویلي دي چې موږ د ایران مسله ختمه کړې ده، ایران نور په حساب ختم دی، د ایران نه بعد چې دې سره که امریکا اوربند وکړه موږ په پاکستان برید کوو. نو دغه دا اعلان وخت کړی دی چې د ایران نه بعد نوبت د پاکستان دی. پاکستان هم اتومي قدرت سلاح لري، هم میزایلونه لري، دا موږ ته خطر دی. نو اسرائیل خو په آرامه نه کیني. اسرائیل داسې یو نارامه مخلوق د خدای دی چې که تاسو یې دی تاریخ ولولئ، د دې په دې کې په سلهاو د 140,000 پیغمبرانو کې اکثریت ټول په دې دغه کې راغلي دي، یعنی اسرائیلو کې راغلي دي، او 80,000 دوی په خپله وژلي دي د انبیا او پیغمبران. نو دا ډېره ظالمه طبقه ده او دوی ځان ته بیا وایي چې موږ محبوب ترین دغه یو، ځان ته نوبل ریس وایي. نوبل ریس یعنی نسل نجیبه یو موږ، او موږ خدای تعالی په ټولو دغې باندې مخلوقاتو باندې برتره پیدا کړی سو. د دنیا کنټرول او دا نظام باید د یهودو لاس کې اوسي. یهود اقتصادي او سیاسي کنټرول د دنیا باید ولري. دا د دوی یو تیوري او فلسفه ده چې په دې باندې دوی دغه دی، او همدغه علت دی چې دغه غرور تکبر دی. که تاسو ورته وګورئ دغه 6 میلیونه نفوس دی د دوی ټول، په دغه 6 میلیونه په امریکا هم حکومت کوي، په اروپا هم او په اسلامي نړۍ هم حکومت کوي. 1.5 میلیارد مسلمانان دي او که څه کم 2 میلیارده عیسویان دي. دغه ټول دانو پیرو دی او تنه ډاریږي لپاره دی چې د نیرنګ او د فریب او د دنه کار اخلي او ډیر دغه لري، شیطانی خوی او عادت لري. د دې د نړۍ اقتصاد د دې لاس کې د تولید د اسلحو ټول لوی فابریکې که امریکا کې دي که اروپا کې دي او که خپل اسرائیلو کې دي، دا د دې په لاس کې دي. دا هغه مسله ده چې دوی ته دا غرور او تکبر ورکړی دی او دوی آرامه نه کینی. هغه نارامه خزنده ده چې همیش دا کیږي. او تاسو ګورئ اسلامي نړۍ کې عربان ور سره پټې لارې دي، د نورو دغه یو مملکت مقابل کې ودرې دغه ایران دی، اوس دوی ته خوب نه ورځي دا ولې دا ودرېده، دا ولې سر د تسلیم خم نه که او تسلیم نشو. نو د دې تر هغه دغه د جګړه وکړله چې ځانونه هم تباه کړل او ډېر مسلمانان هم ووژل، او د مسلمانانو د وژلو نه د وینو تویولو نه دوی دغه لذت وړي. د دې په دې وینه کې دا دی. نو د جنگ آرامه کیږي نه. که په پاکستان سره جنگ ونه کی، ترکیه سره جنگ کوي. که ترکیه سره جنگ ونه که فرضاً همدا لبنان سره ادامه ورکوي. که لبنان سره جنگ ونه که په اردن حمله کوي. که اردن سره جنگ نشو په سوریه حمله کوي. که سوریه ونه شو په مصر باندې حمله کوي. دا سیمه د خپله ګڼي او دی وایي چې دا سیمه بالاخره باید جز له دې نه چې همدغه اروپا چې اوسېده مخالفه شوې ده، که امریکا کې هم خلک مخالف شي او لاس سره یو کی او اسرائیل مهار کی، بیا نو کیږي. بیا د الله تعالی دغه حکمت هم دا دی چې اسرائیل په دوه حالتو کې کولی شي خپل ژوند ته ادامه ورکي. یو خدا دی چې د الله د مزي ته لاس واچي چې ځکه الله رټلی دي، او که چېرته د الله مزي نه دوی ځان لرې کوي نو دوی بیا د دنیوي قوت ته به لاس اچوي چې هغه دوی امریکا ته لاس اچولی. او اوس هم د دوی پروګرام دا دی که د امریکا سره یې دې اړیکې خراب شولې، دوی د چین سره غواړي ځان هماغسې یو ځای کې لکه دا 100 کاله چې د امریکا تر سیوري لاندې او ممکن 100 کاله آینده د چین د سیوري لاندې، خو په هر رقم چې په دې باندې د مذهبي لحاظ نه دوی په دې پوهېږي چې دوی الله رټلی دی، دا رټلی قوم دی. اوس فعلا دوی ځان ته نجیبه وي او د همغې په اساس باندې په دغه فلسفه او مکتب باندې دوی کار کوي.
بله آقای فاطمی، شما صلاحیت های کوشنر و ویتکاف را چگونه ارزیابی میکنین؟ خب در مورد کوشنر و ویتکاف برای شما معلوم است که اردویش عضو موساد اسرائیل هستند و برای اسرائیل کار میکنن. از همین بابت بالای از اینا اعتماد نیست. هیئت ایرانی قبلا به امریکایی‌ها گفتن که ما با اینا راحت نیستیم، با اینا نمیخوایم صحبت کنیم، چرا که اینا صحبت‌های ما را به عوض از اینکه به امریکا چیز کنن اینا برای اسرائیل کار میکنن. و دیگه دو عضو مخرب هستند در هیئت. دو عضو مخرب به این معنی هستند که دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه راپور به نتانیاهو میتن. از همین بابت در دور گذشته دو دوره که اینا میخواستن چیز کنن و اینا گفتن جی ونس، چرا که ایران گفته بود که اگر جی ونس بیای ما راحت هستیم با جی ونس و ما میتونیم با او صحبت کنیم. جی ونس کسی است که او به حساب ذهن آزاد داره و او میخواد که مذاکرات به طرف موفقیت بره و کامیاب شود، اما بازم شما دیدین که او را نتانیاهو زیر فشار گرفته بود و نگذاشتش. چرا که اگر شما عقبی جی ونس ببینین، جی ونس مثل بعضی سیاستمدارای امریکا عقبی سرمایه‌داری نداره، عقبی کلان استخباراتی نداره، از پایین به بالا آمده، سر چوکی به این قدرت رسیده. بنان ذهن از او ذهن مردمی و ملکی است و این کار میکنه برای از اینمی که چون ایران در ذهن داره جی ونس که بعد از اینکه دونالد ترامپ اگر به حساب قانونی وضع میشه و یا با میادش پوره میشه، کاندید بعدی برای رئیس جمهوری جی ونس است. وقتی جی ونس به این است او کوشش میکنه که این مذاکرات کامیاب شود و تا این امتیازات ای بگیره و ایرانی از همین خاطر او را برتری میتن، نه کوشنر و ویتکاف. کوشنر و ویتکاف اگر شما ببینن در مسئله اوکراین هم بازی منفی کردن، در مسئله صلح غزا منفی بازی کردن و در مسئله ایران هم منفی بازی کردن، از خاطر که اونا اردویش برای چیز کار میکنن، نتانیاهو کار میکنن. از همین بابت شما میبینین که نماینده خاص از اینا ویتکاف است در مجلس. خب کوشنر چی میکنه؟ کوشنر از خاطر میگه که داماد دونالد ترامپ است و یهودی است و کار میکنه به نتانیاهو، بنان موجودیت از او لازمی است. حتی ایران میگن که کوشنر جانشین اپستین است، امو اپستینی که دنیا را به ذریعه از اسرائیل کنترل میکرد و تمام رهبرای دنیا را در دوسیه ها انداخته بود. امی جرد کوشنر که از جانشین اپستین است. یعنی حالا شما دیدین که در جنگی که بین در غزه و در اسرائیل صورت گرفت یا جنگ در کلگی جنگا جرد کوشنر پیسه جور کرده، تنها از محمد بن سلمان در حدود 2-3 میلیارد دلاری برای خود گرفته و امیر رقم در جنگ ایران بسیار پیسه جور کردن. اگر شما خبرهای دیروز دیده باشین در امریکا یک هیئت برای تحقیقات فساد مالی خاندان دونالد ترامپ نشسته، چرا که همگی خاندانش، دخترایش و پسرش کلگی چیز کردن، اینا فساد مالی کردن و این فساد مالی را کلانترین زیادش جرد کوشنر کرده به ذریعه دختر دونالد ترامپ و خودش که از این موقف استفاده کردن. اگر این جنایت فساد مالیشان ثابت شود، نه تنها که ترامپ از خلق قدرت میشه، بلکه اینا ممکن زیر تحقیقات عدلی قرار بگیرن و حتی ممکن که بندی شون. بنان پروسه تحقیقات بر علیشان شروع شده و اینا در این مسائل دست دارن. از امی بابت است که این آدم مطلوب نیست، نه برای ایران نه برای بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی در جهان هم مردم به چشم خوب برشان نمیبینن. ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو مخکښ شنونکی ښاغلی بلال فاطمي صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کار آباد چې وخت مو راکړ. مننه چې زم راوبللم. عزتمند اورېدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.